کله چې یو رنګه مرغۍ له یو شاخ بل شاخ ته الوته، کاپاکو د سیند تر څنګ روان و. له سترګو یې اوښکې راغلې کله چې یې ولیدل چې د هغې ملګرې چمینه او زرشینه د هغوی له نورو ملګرو سره الوزي. یو ورځ کاپاکو وویل، زه باید زده کړم چې څرنګه والوزم. زه غواړم له خپلو ګاونډیانو او ملګرو سره ساتیري وکړم. کاپاکو د خټو پر یو غونډۍ وختله او له ځان سره یې وویل، یوازې د خپل وزرونه پرانیزه، چمتو. اوس سم ودرېږه، والوزه. او نه، کاپاکو په خټو کې پر خپل مښوکې باندې غورځي. پاتې ورځ د خپلو وزرونو پر پاکولو تېروي. کاپاکو وویل، سمه ده، زه به بیا هڅه وکړم. بل هیڅ لار نشته. هغه له خپل ملګري بالون چونګښې څخه وغوښتل چې له هغې سره مرسته وکړي. دواړه د تیږې غونډۍ پر سر وختل. بالون چونګښې پوف کړ او پوف یې کړ او کاپاکو پر خپل پښو ودرېده چې والوزي. هغوی د 2 دقیقو لپاره لږ څه پاس لاړل، خو بیا ځل د ګیلاسو پر ونه راولوېدل. لاندې پر ځمکه راوغورځېدل. چمینې او زرشینې پرېکړه وکړه چې مداخله وکړي او کاپاکو ته نوې مفکوره ورکړي. دواړو له ونې څخه یوه څانګه راواخیستله او هر یو یې یوه څنډه په خولې کې ونیوله. کاپاکو پر څانګه ځان ونیول. هغوی د ونې تر سر والوتل، خو ناڅاپه څانګه ماته شوه او کاپاکو د آبشار پر څوکه راوغورځېده چې د غرونو ترمنځ و. کاپاکو ډېر وېرېدلی و، خو د لومړي ځل لپاره یې د ازادۍ احساس وکړ. هغې خپل وزرونه پرانیستل چې ښایي هغه په هوا کې الوزي، تر څو چې په اوبو کې راکوز شو. د هغې ملګرو هغه وڅارلو او ولیده چې هغه له ځان څخه خوند اخلي او پریکړه یې وکړه چې له هغې سره یو ځای شي. له هغې څو ورځې وروسته کاپاکو لوبې کولې او له خپلو ملګرو سره یې په آبشار کې ساتیري وزرونه یې پرانیستل. هوا ته د اوبو د څاڅکو په پاشلو سره تا به ویل چې په هوا کې د باران د څاڅکو ترمنځ الوزي.